ټرمپ وایي نور له افغانستانه کډه کوو، خو کله او څه وخت به یې کډه کوي؟ سلام دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د مطلب د شریکېدا نه وړاندې که مو زموږ چینل یې سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب یې کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا له افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي دي نه غواړي چې په دغه هیواد کې زرګونه بې ګناه وګړي نور ووژل شي. ټرمپ خپل ملت او کنګرس ته په کلنۍ وینا کې له طالبانو سره د مذاکراتو پیل خپله لاسته راوړنه وبلله او زیاته یې کړه دا نشي کېدلی چې افغانستان کې دي هره ورځ زرګونه وګړي وژل کېږي، ځکه چې له دې منځه یې زیاتره بې ګناه دي. ټرمپ ویلي نور غواړي چې خپله اوږده جګړه ختمه کړي او امریکایي سرتیري بیرته هیواد ته ستانه کړي. ټرمپ له 2001 څخه تر اوسه پورې روانه افغان جګړه باندې نیوکه کړې او ویلي دي په دې جګړه کې وینې او خزانې دواړه وبهېدې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو بوخت امریکایي مرکچي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربند او تاوتریخوالي د راکمولو د مودې په تړاو په خبرو کې له ولاړ حالت سره مخامخ دی. خو طالبانو بیا تېره ورځ ویلي چې د سولې هوکړه د دوی له کبله نه بلکې د کابل او واشنګټن د اختلاف له کبله ځنډېدلې ده.